د ننګرهار ولایت د زندانونو چارو ریاست د ښوونې او روزنې امریت له لوري د ظرفیت لوړونې درې ورځنی سیمینار چې د ولسوالیو د توقیفخونو مسؤلینو ترڅنګ د مرکزی زندان نظامي او ملکي پرسونل پکې شامل دي. د یاد سیمینار د پرانیستي مراسمو کې د ننګرهار ولایت د زندانونو چارو رئیس مولوي سهیل سعید ګډونوالو ته په خپل وینا کې د دا ډول روزنیزو پروګرامونو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د ظرفیت لوړونه د اداري چارو د ښه تنظیم او د مسلکي وړتیاو د پیاوړتیا لپاره حیاتي ارزښت لري. د نظامي او ملکي کارمندانو لپاره درې ورځنی سیمینار پیل سه او یاد سیمینار د ظرفیت لوړونې سیمینار ده او باید ووایم په ننګرهار مرکزي زندان کې دغه ډول سیمینارونه بار جوړیږي او دایریږي د دې په خاطر باندې چې هغه کارمندان له اداري چارو سره بلدتیا پیدا کړي او همداشان نور اصلاحي پروګرامونه اصلاحي ویناوې په دغه سیمینارونو کې ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د زندان مسؤلین باید د خپلو اداري دندو ترڅنګ له مراجعینو سره نیک او عادلانه او حسنه چلند وکړي. په دې سیمینار کې به ګډونوالو ته د اداري اصولو، مسلکي اخلاقو، د بندیانو د حقوقو او د اصلاحي سیستم د معیاري کولو په اړه هر اړخیز معلومات او عملي روزنه ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار د زندانونو چارو ریاست له لوري وخت په وخت د خپلو کارکوونکو د وړتیاو د لوړولو په موخه ورته روزنیز پروګرامونه او سیمینارونه ترسره کیږي.